خراب مشینه و ډاکټر واچولم کرونا کې راشک مې ګورې د شي مچ په یو کمره کې خدرې وخته خوراک راځي د سټیل په یو مجمه کې راشک مې ګورې د شي مچ په یو کمره کې شي مچ په یو کمره کې شهر ناشته ډبل روټي راشي برابر روټي خډک پیاله چای وي د کانټۍ په یو پیاله کې راشک مې ګورې د شي مچ په یو کمره کې السلام علیکم ګرانو کتونکو جابر شاه درویش یم زیارت کاکا صاحب ته راغلی یم په کمبرهیل محله کې موجود یم د دې علاقې یو ډیر زبردست شاعر معبود ګل غمګین صاحب را سره په خوا کې ناست دی نو راځئ چې ښکلي ښکلي شعرونه ترې نه واورو زما خوږو وروڼو السلام علیکم او زه د تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو دلته رالی او ما ته مخاطب شوئ او دا کسان راغلي دي چې تا پسې راغلي څه د نه اورو نو څه راته ووایه نو زه به نور څه ووایم خو دی ووایي چې تا یو کرونا ویلي ده د هسپتال په دغه باندې نظم نو هغه راته پکې ووایه یو به درته دا ووایم یو به ته خیر دی یو غزل خپل ووایم نو واورئ دا په دې شیمچ هسپتال کې شورې چې وشوې زه ژوي داخل کړی وم سینه مې خرابه وه نو بس هغه خو لاړو کرونا کې رالو نو بس بیا پکې پراته نو په هغې درته یامه خراب مشینه و ډاکټر واچولم کرونا کې راشک مې ګورې د شي مچ په یو کمره کې شي مچ په یو کمره کې خراب مشینه و ډاکټر واچولم کرونا کې راشک مې ګورې د شي مچ په یو کمره کې شي مچ په یو کمره کې زه یوازې نه یم معاشرات کسان دي صرف زه بوډا یم دا اوه واړه ځوانان دي پراته په خپل خپل بیټې وبار ته ګورو په شیشه کې راشک مې ګورې د شي مچ په یو کمره کې شي مچ په یو کمره کې یو لاس کې زما وروره سپینه کیلونه ده بله مې په خېټه پورې غټه غباره ده متیازې پکې کومه ده پرته وي په پرده کې راشک مې ګورې د شي مچ په یو کمره کې شي مچ په یو کمره کې مونږ ته اجازت نشته مونږ بهر وتی نشو راکشي تپوس ته څوک مونږ غلی دی نشو خدرې وخته خوراک راځي د سټیل په یو مجمه کې راشک مې ګورې د شي مچ په یو کمره کې شي مچ په یو کمره کې یو خوا تلکاري بل خوا پیرني روره درېوي چپاتي روره یو خوا تلکاري بل خوا پیرني روره درېوي چپاتي روره هم یو دوه مالټې پرتې وي دا بله خانه کې راشک مې ګورې د شي مچ په یو کمره کې شي مچ په یو کمره کې سهر ناشته ډبل روټي راشي برابر روټي داسې یو دوه ټوسه ورکوي که نه لغونې کریم پې واچوي چای ورسره وي سهر ناشته ډبل روټي راشي برابر روټي خډک پیاله چای وي د کانټۍ په یو پیاله کې راشک مې ګورې د شي مچ په یو کمره کې شي مچ په یو کمره کې ورځ کې یو ډاکټر راځي ډېر ښه پهنر راځي ورځ کې یو ډاکټر راځي ډېر ښه پهنر راځي یو کس ته وایي اوس ښه شوی په مزه کې راشک مې ګورې د شي مچ په یو کمره کې شي مچ په یو کمره کې ډاکټر صاحب شي ډاکټر صاحب یې پوه نشو د چا نه ده ما نه او تا نه ده دا خو د الله نه ده
پوینه شو د چا نه ده ماننه او تانه ده دا خو د الله نه ده ځای به خپل کور ته وځای به خپل کور ته چې دا 10 ورځې پوره کړي راشه که مې ګورې د شیمچ په یو کمره کې شیمچ په یو کمره کې زیرا رسخت کما خوی پیجت کما زکی شفت کما زیرا رسخت کما زکی شفت کما خوی پیجت کما نو دا گیٹ نا چی بار شم ذرا کے ناستم رشکا کے راشک میں گورے دا شیمچ پا یو کمرہ کے شیمچ پا یو کمرہ کے مشر زوی زما وې پلاره لږ پرهیز وکړه خېټې سره خپله ته لږ غونې جنګریز وکړه الله به دې زر جوړ کړي چې دا ټول پرهیز پوره کړي راشه که مې ګورې د شیمچ په یو کمره کې شیمچ په یو کمره کې ما څه ووایي زویه څنګه صبر شم مړی به د قبر شم زویه څنګه صبر شم مړی به د قبر شم خورم به نری وریجې خو چې غوښه ورسره کې راشه که مې ګورې د شیمچ په یو کمره کې شیمچ په یو کمره کې زوی مې سی بیا پلاره ته لږ هوش وکړه زړه کې پې ښه سوچ وکړه پلاره ته لږ هوش وکړه زړه کې پې ښه سوچ وکړه نو دا ځل که دې وخورې نو ځان به خمبیره کې راشه که مې ګورې د شیمچ په یو کمره کې شیمچ په یو کمره کې نو زه یم معبود ګل غمګین شعر مې ځکه دی رنګین زه یم معبود ګل غمګین شعر مې ځکه دی رنګین ښه پرهیز به کومه چې بیا ګرځم په چرچه کې راشه که مې ګورې د شیمچ په یو کمره کې شیمچ په یو کمره کې خرابه مې سینه وه ډاکټر واچولم کرونه کې راشه که مې ګورې د شیمچ په یو کمره کې راشه که مې ګورې د شیمچ په یو کمره کې یو رباعي به درته وکړمه او ورپسې به یو غزل خپل ویاما چې قلم لاس کې راواخلم مای ډیره کله ستایم د سترګې او کله یره اننګې د انار په شان دې رږدي خو مزه لري په سترګو کې د بیره ستا د در په خاورو پروته نزار بادشاہ ما پروانه لرم د تخت او یاد چیرې مونږ دواړه چې واړو نو لیلا به ما لیدله خبر د سننو پرورو به لویدله مونږ دواړه چې واړو نو لیلا به ما لیدله خبر دشننو پرورو بلویدلا لیلا چې سورالو یا نسو ډېره مزېداره یو ورځ د زنانو سره راتله په لویه لاره چې ما ورته کتل لکه د نور بژلېدله خبر دشننو پرورو بلویدلا خبر دشننو پرورو بلویدلا زما چې په نظر شما وېدا غلیلا رالو یشو رکا په همزولو کې آلالا پسترګو کې بپټا پټا ماته خندېدلا خبر دشننو پرورو بلویدلا مونږ دواړه چې واړو نو لیلا به ما لیدلا خبر دشننو پرورو بلویدلا خبر دشننو پرورو بلویدلا ما ویل چې خدای څنګه به ونداژه ما لیلا شي خوشحاله بشم ډېره که تر سر مې مدحا شي
ما ویل چې خدایه څنګه به هم دا زمانې راشي خوشحاله به شم ډېر که مې تر سلام وداشي تیاره وه توره شپه وه لکه شمه بلېدله خبر د شننو پر اورو بلوېدله خبر د شننو پر اورو بلوېدله بیا ما ورته ویل چې زه هم ستا هغه غمګین یم موده مې وشوه ډېره چې په تا باندې مین یم بیا ما ورته ویل چې زه هم ستا هغه غمګین یم موده مې وشوه ډېره چې په تا باندې مین یم بیا زر شوه راته غاړه بیا زر شوه راته غاړه څه بلا خوشحالېدله خبر د شننو پر اورو بلوېدله خبر د شننو پر اورو بلوېدله مونږ دواړه چې واړو نو لیلا به ما لیدله خبر د شننو پر اورو بلوېدله خبر د شننو پر اورو بلوېدله ډېر ښه ډېر ښکلې مینهوالو تاسې به کتلي د استاد جي ډېره ښکلې شاعري وه او ټولو ته نه خوندونه واخیسته انشاءالله چې ژوند وي بیا به په نور پروګرامونو کې ملاقاتونه کېږي دې سره